سرک زندگی بی غیرت او معتاد خاوند مې زه یې فحشا ته مجبوره کړمه. ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ. د دې کانال څخه په پښتو او دري ریښتینې کیسې خپریږي. ګرانو وطنوالو، ما سره مرسته وکړئ ترڅو دا کانال مخکې لاړ شي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان د خور کیسه ده چې داسې لیکي: زما مستعار نوم نازیه ده. زه د کور مشره یمه. زه په ښکلا کې بې جوړه یم. الله تعالی ډېر ښکلا یې راکړی. زه لا د 11 کالو ومه. مکتب ته تلم. مونږ په یو کور کې همسایه وو. هغه کور د ارباب وو. ارباب 3 ښځې درلوده. د ارباب یو زوی وو چې عثمان نومېده او په امنیت کې کار کاوه. هغه عثمان پر ما مین شوی و. یو ورځ مور یې زما مور ته راغله او ویل: خورې، نازیه لور دې زما د عثمان زوی ډېره خوښه شوې. زما زوی ته یې راکړه. مور مې ورته ویله چې خورې، لور مې لا ماشومه ده، ته څه رقم خبرې کوې؟ د عثمان مور ویله چې اوس نامزاد کوو، هر وخت چې لور دې پیغله شوه بیا واده کوو. مور مې ورته څه ونه ویل، لاړه. بیګا چې زما پلار راغی، مور مې ورته کیسه وکړه. پلار مې کور یې پیدا کړه او د ارباب کور څخه کډه مو کړه. لاړو بله منطقې ته. له هغه ځای څخه زه هره ورځ مکتب ته تلمه او عثمان هره ورځ زما مکتب څنګ کې به راتله. زه هوښیاره نه ومه چې خپل مور و پلار ته به مې ویل چې عثمان هره ورځ زما مکتب مخکې ولاړی. یو ورځ چې مور مې زه یې سودا پسې پلار ته مې لېږلمه، په لاره کې عثمان موټر ودروه او راته یې ویل: نازیې، چیرې ځې؟ ما ورته ویل چې پلار ته مې ځم. هغه راته ویل: راشه زما موټر ته، زه هم غواړم ستا پلار ته لاړ شم، ورسره مې کار ده. زه هم نه پوهېدمه. د عثمان موټر ته پورته شومه. عثمان زه یې خپل کور ته بوتلمه. کله چې د عثمان دوی کور ته ورسېدو، ما ورته ویله چې ما مې پلار ته بوزه. هغه راته ویل: نور خپل مور و پلار هېر که. ما په ژړا شروع وکړ او ټوله شپه مې وژړل او نه ویده شومه. د عثمان مور ماته ډېر ناز راکوه او راته ویل: لورې، ته اوس غلې شه، تا بیا مور ته دې بیایمه. سبا شو. د عثمان مور خپل بیکونه یې تیار کړه او ما ته یې ویله: لورې، ځو. ما ورته ویل چې چیرې ځو؟ هغه راته ویل: تا مور ته دې بیایمه. زه ډېره خوشحاله سومه. زما د خاله خاوند مدیر امنیت زموږ د ولایت و. کله چې زه ورکه شوې ومه، مور او پلار مې زما د خاله خاوند ته ویلی و چې نازیه یې د ارباب زوی خواستګاري کړی و، خو موږ ورته وار نه کړل او د هغوی له کور څخه مو کډه وکړه. زما د خاله خاوند ویلی و چې د نازیه غیب کېدل هم د ارباب د زوی کار ده
زه سبا ته د هر باب کور تالاشي کوم. له دې خبرې څخه عثمان خبریږي او تصمیم نیسي چې ما کابل ته بوځي. عثمان موټر یې راوست او زه نوره نه یم پوه شوی. ما ته دوا راکړی و. زه یې کابل ته بوتلمه. هلته کابل کې یو اپارتمان یې ونیو. هلته زه د عثمان مور او عثمان ژوند کول. اوله ورځو کې ما ډېر ژړل او خپل مور مې یادوله. د عثمان مور ما ته ډېر ناز راکوه او زه یې نه پرېښودلمه چې وژاړم. او عثمان له بازار څخه ما ته ډېر شیان راوړل. ورو ورو زه عادت شومه او ډېر به مې ژړا نه کول. یو هفته تیر شو. عثمان راته ویل چې سبا ته کابل ښار ته بیایم تر څو د کابل ښار ووینې. زه ډېره خوشحاله سومه چې سبا ته ښار ته ځو. سبا شو. عثمان مور عثمان ته ویل چې ته او نازیه لاړ شئ ښار ته. زه ستا خور کره ځمه. زه او عثمان لاړو ښار ته. ټوله ورځ مو د کابل ښار کې چکر ووهه. عثمان ماته ډېرې جامې واخیستل. ماښام بیرته کور ته راغلو. کله چې دروازې ته ورسېدو ما دروازه ټک ټک کړ. عثمان راته ویل ولې دروازه ټک ټک کوې؟ سهار مور مې ونه ویل چې خور کره مې ځي؟ عثمان کیلي دروازه کې واچوه او دروازه یې خلاصه کړه. لاړو دننه. عثمان ویل چې زه نن ورځ ډېر ستړی شوی یم. غواړم ویده شم. زه ځم خپل خوب کوټې ته. ته دلته نه ډارېږې؟ د ډار خبرې سره زه وډاره شومه ځکه زه هره شپه د عثمان مور سره ویده کېدمه. زه په ژړا شومه. عثمان راته ویل مه ډارېږه، زه هم همدغه کوټه کې ویده کېږم. عثمان د کوټې کونج کې خپل جای واچوه او ویده شو. کله چې چراغ یې ګل کړه زه په ژړا شومه ځکه زه د تیاره څخه ډېره ډارېدمه. عثمان راته راغی او ویل ولې ژاړې؟ ما ویل ډارېږمه. عثمان زما کمپل لاندې دننه شو او زه یې په غېږ کې ونیولمه. ورو ورو زما وجود یې لمسول. ما ژړل او ورته به مې ویل چې مه کوه. عثمان ما ته ویل چې زه ستا خاوند یم. ښځه او خاوند همداسې کارونه کوي. عثمان د ښځې او خاوند د اړیکې په هکله ما ته ډېر خبرې وکړه. د عثمان مور یو هفته رانغله. په دغه یو هفته کې عثمان ما سره جنسي اړیکه هم ونیول. مونږه 2 کاله کابل کې پاتې شو. وروسته له 2 کالو څخه بیرته خپل ښار ته راغلو. کله چې زما مور و پلار زما د راتګ څخه خبر شو پلار مې عریضه وکړه او محکمه یې ونیوه. عثمان قاضي ته پیسې ورکړه او قاضي هم د عثمان په ګټه فیصله وکړه. قاضي زما پلار ته ویل چې عثمان په دې کار کې ملامت نه ده ځکه هغه ستا کور ته د جرګې لپاره هم درغلی خو تا انکار کړی او خپل لور دې نه ده ورکړی. عثمان مجبور سوی چې همدغه کار وکړي.
اوس ستا لور او عثمان رسمي میړه او ښځه ده. ته باید عثمان وبخې. زما مور و پلار هم عثمان یې وبخه او خپل نوی ژوند مو په خپل ښار کې شروع وکړه. په لومړی کلونو کې عثمان ښه ژوند یې کاوه. یوازې شراب یې څښل. وروسته له څو کالو څخه عثمان پوډر ته مخه کړه. کله چې پوډر یې شروع کړل وضعیت یې ډیر خراب شو. د عثمان پلار ډیر مالدار او دوکانونه یې درلوده. د هغه دوکانونو کرایه یې اخیسته او د کور مصرف یې کاوه. کله چې عثمان پوډري شو او وروڼه یې خبر شو چې عثمان پوډر باسي، نور د هغه دوکانونو کرایه یې ورته ورنه کړل. زموږ مالي وضعیت ډیر خراب شو. عثمان د کور ټول اسباب یې خرڅ کړ. څه یې پوډر وڅښه او څه یې د کور مصرف کړل. یو ورځ عثمان ماته ویله: نازیه، نن شپه زه میلمانه لرم. ما ورته ویل: کور کې هیڅ شی نسته، میلمانه ته څه شي پاخه کړم. عثمان ویل: ته فکر مه کوه، میلمانه خپله سودا راوړي او تا ته هم ډیرې پیسې درکوي. زه په دې خبره حیرانه شومه چې دا څه رقم میلمه ده، هم سودا راوړي او هم پیسې راکوي. عثمان راته ویل: یوازې ته میلمه پالنه وکړه. ما ورته ویل: څه پوی نه شوم. عثمان راته ویل: ته ورته لاړه شه. ما ورته ویل: لکه چې مردګوي دې شروع کړی. عثمان ویل: هو، د ورونو په قصد همدغه کار کوم تر څو زما د ورونو عزت او ابرو په دې ښار کې لاړ شي. ما ورته ویل چې ته خپل د ورونو په ضد کې ما ګناهګار کوې. زه هیڅکله دا کار نه کوم. او ډیر مې وژړل. عثمان نه منل او راته ویل: که ته دا کار ونه کړې ستا ماشومه لور وژنم. د عثمان میلمانه راغی او زه یې په زوره ورته ولېږلم. هغه میلمانه ما سره جنسي اړیکې ونیوه او عثمان ته یې پیسې ورکړه. وروسته له هغه هره شپه 2-3 نفر یې راوسته او زه هغوی سره هم بستر کېدم. یو کال همدغه لړۍ دوام وکړه. زه ډیره مریضه شومه. په هماغه مریضۍ کې هم کسان یې راته راوستل. لاړم ډاکټر ته. ډاکټر راته ویل چې ستا په رحم کې فیبرم یا سرطان ده، ته باید عملیات وکړې. ما خپل رحم عملیات وکړه او زما رحم یې لرې کړ. وروسته له عملیات عثمان ته مې ویل چې زه نور ستا د تهدیدو څخه نه ډارېږم او ستا دا ظلم زه په ځان نه منم. زه ستا نه طلاق اخلم. عثمان حاضر نه و چې ما ته طلاق راکړي. ما عثمان ته ویل چې تا ته 2 لکه افغانۍ درکوم او ما ته طلاق راکړه. عثمان ومنل. ما 2 لکه افغانۍ خپل ټولو کورنۍ او دوستانو څخه پور واخیسته. عثمان ته مې ورکړه او عثمان ما ته یې طلاق راکړه. اوس په یو هوټل کې ګارسون یم او خپل باعزت ژوند مخکې وړم. خپل ماشومانو ته حلال روزي پیدا کوم او هغه ګناه
چې عثمان را باندې په زوره کړې د هغه ګناهونو څخه توبه باسم چې الله ما وبخي. دغه و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.